وزما په امت کې به داسې خلک پیدا شي یشربون القرآن کشربهم اللبن، دا قرآن به داسې وي لکه پی چې څښي. پی سړی څنګه څښي؟ یو غړپ چې وباسي شروع کې ختم شي. قرآن به هم دقه شی دی. ځکه علماو لکه علامه مناوي رحمه الله دا د دې حدیث لاندې لیکلي دي، وایي مطلب یې دا دی چې څنګه چې د انسان پی زر ختم کړي او ګیلاس خالي کړي او لوښی خالي کړي، دقه شان به دی د قرآن په یو کړ سره وایي په زور او شور سره به لګي، نه به په معنه پوهېږي، نه به په احکامو پوهېږي او نه به په اسرارو او په حکمتونو پوهېږي، بلکې دا ژبه به په قرآن داسې رواني لکه څنګه چې سړی کله چې سړی پی څکي دا ژبه کته بره کوي که نه کوي؟ دقه شان به دا ژبه داسې کوي دی کته بره کوي، اوس فایده پکې نشته، صرف تلاوت دی. نو علماو د دې دوه معنی ذکر کړي.